نن وخت کې یو بهترینه مدرسه په دنیا کې مولانا الیاس رحمت الله علیه خدای پاک جل شانه دې په قبر مبارک باندې انوار نازل کیو په کروڑها رونو ګور ډېر لوی شخصیت تیر شوی دا چا چې تبلیغ کار روان کړی د نن په دنیا کې د دې یو عجیبه واقعه ده ښه یو ځل په لارې روانو مولانا الیاس رحمت الله علیه او دا د دیوبند په اکابرینو کې یو لوی شخصیت و زه تاسو ته د دې عاجزي بیان کم یو ځل په لار روانو نو یو چوړی و چوړی موږ ته چوړی نه وایو دا ښار کې چې دا ځایونه جارو کوي که نه چوړی او ځای جارو کولو نو د هغه په مخ باندې خوله رغلي وه ګرمي وه مولانا الیاس رحمت الله علیه لاړو او جارو یې ترېنه واخسته وې دا ماله راکه وې ته ډېر ستړی شوی وې د ما مانځه ته ټایم شته یو 2-3 ګنټې وې تا په دې باندې زه ډیوټي کوم ته لغونتې ارام وکړه ته ستړی شوی نو هغه چې کور ته لاړو نو هغه زامن ورته وی ولې راغې وې د مسلمانانو هغه مشر رانه جارو واخسته او ما ته یې وي چې ته آرام وکړه ته ستړی شوی وی لاړ شه جارو تې واله که مسلمانانو ته پته ولګېده چې موږ مشر لی جارو ورکړي ده وی څه څه به ونه کړي در سره بیا راغو مولانا الیاس رحمت الله علیه هغه ته وایي حضرت ماله جارو راکړه ته خو لوی شخصیت یې هغه ورته ما درته به څه ویې که نه ما مانځه ته ټایم شته زه ډیوټي کوم که نه بیا لاړو تر 1 بجې پورې تقریبا د مونږ اذانونه کیږي که نه تر هغې پورې لګیا و هغه هندو هغه عیسايي هغه چوړی راغو او دغه ټیمه پورې کور کې خوب کولو او بیا مولانا صاحب رحمت الله علیه له راغو وی صاحب ښه اوس ته مانځه ټیم ده وی اوس مې د مانځه ټیم شو به جارو یې ترې واخسته چې کله سبا شو سبا شپه شوه او سار شو نه هغه ټول چوړین راغل د کور والا او د مولانا الیاس رحمت الله علیه په لاس مبارک باندې ټولو ایمان راوړو ټول مسلمانان شول رونو دا ولې تبلیغ والا چې ګرځي ای چې بار ملکونو کې ګرځي ښه کو انګلیش والا نه ورځي و انګریزي ملکونو ته لاړ شي نو هغوی ګوره کو چاته خبره نشي کوی نو هغوی ورته صرف ګوري چې دا دی کم کارنامې کوي کم اعمال کوي کم افعال کوي کمې طریقې کوي هغې ته چې خلک ګوري خپله مسلمانېږي نو تبلیغ کول نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ته الله پاک جل شانه فرمایي چې ګوره تبلیغ کوه ګورې مبارک پیغمبر علیه السلام ته فرمایي چې اعراض ترنه وکړه خو تبلیغ کار او رسالت مبارک پیغامات رسول دا ګوره په کاملې طریقې سره او یقینا نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک رسولی دي دینه مخکې الله پاک جل شانه په 2 رکوګانو کې د شرک تردید او فرمایلو چې شرک ګوره ناروا ده او د شرک مذمت بیانو فرمایلو او بیا الله پاک جل شانه د توحید دلائل ذکر کل مختلف قسم دلائل ذکر کل اوس د دې نه بعد جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ته تسلی ورکوي چې ته د الله پاک جل شانه مبارک پیغمبر یې علیه السلام او تا ته چې کوم وحی کولی شي نو د هغې تابعداري کوه او مشرکان ګوره کورسی یې که نه واعرض عن المشرکین د مشرکانو د غلطو جملو جواب ګوره په مه ورکوه دا اوس هم ګوره ما او تا ته دا ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمائی واحسن الی من اساء الیک هغه چا سره احسان کوه چې څوک تر سره بدیو کی نو هغه سره هم ګورې احسان کوه خو لیکن ما او تا کې دا ماده ډېره کمه ده ګورې چې څوک را سره بدیو کی که نه
نو چې وس مو کېږي بیا ورسره په ډبل کوو. یی ولې زه به موږ پښتو کې وایي چې یو د یو نه کم شي نو سی وایي بیا ترې نه غوږ پرې که. داسې خبرې دي وروڼو. شریعت مبارک ما او تا ته دا حکم فرمایي و احسن الی من اساء الیک. هغه چا سره ګوره احسان کوه چې څوک تر سره بد وکړي. یو شاعر وایي نیکی با نیکی کار خران است. نیکی با نیکی کار خران است. نیکی با نیکی بدی با نیکی کار سگان است. او بدی با نیکی کار مردان است. یو شاعر وای د فارسی وای نیکی چې یو سړی نیکی وکړي او ته ورسره هم نیکی وکړي مړه دا خو د خر کار ده. کو تاسو خیال کړی وي که نه یو خر له لګی وي بل خر والا سټ ګرئ که نه ولاړ وي یو ته ولاړ وي بل ته ولاړ وي. نو دا خو خر هم کوي. او چې نیکي در سره وکړي او بدي ورسره بیا در سره ته ورسره نیکي وکړي او هغه بدي وکړي نو دا خو د سپي کار ده. د سړي کار څه ده؟ نیکی با بدی کار مردان است. چې بدی در سره وکړي او ته ورسره نیکي وکړي نو دا سړي توب ده. ګورې و احسن نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي احسان کوه د هغه چا سره من اساء الیک څوک تر سره بدی وکړي هغه سره احسان کوه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ته الله پاک جل شانه فرمایي تاسو ته چې کومه تا ته کومه وحی کیږي د هغې تابعداري کوه د رب جل شانه د طرف نه کم پیغام درته راځي نو د هغې تابعداري کوه او د مشرکانو نه ګورې مخ واړوه. دې دا معنا نه خرونو چې د شرک تردید مه کوه. ګورې نه تبلیغ ګورې ښه کامل طریقې سره رسوه. تبلیغ ښه کاملې طریقې سره کوه او د شرکیاتو رد ښه کاملې طریقې سره کوه. خو لیکن دا معنا چې د هغې د جملو کو تاسو ته هر څه وایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ته به مختلف علیاذ بالله خبرې ذکر کولې چې دی دا ده او دی دا ده او دی دا ده. نو خدای پاک جل شانه ورته وفرمیل چې تاسو ګورئ داسې جواب ورنه کوئ تبلیغ کوه ورته تبلیغ ورته رسوه. پیغمبر علیه السلام مبارک په ګورئ شب او روز لګیو او دعوت پې چلولو. اوس هم الحمدلله تبلیغ والا ګرځي که نه جماعتونو کې. دا ګورئ یو مبارک عمل لخه تبلیغ والا کار چې کوي. نن وخت کې یو بهترینه مدرسه په دنیا کې مولانا الیاس رحمت الله علیه خدای پاک جل شانه دې په قبر مبارک باندې انوار نازل کړي په کروڑها. رونو ګوره ډېر لوی شخصیت تیر شوی ده. چا چې تبلیغ کار روان کړی ده نن په دنیا کې د دې یو عجیبه واقعه ده. یو ځل په لارې روانو مولانا الیاس رحمت الله علیه او دا د دیوبند په اکابرینو کې یو لوی شخصیت و. زه تاسو ته د دې عاجزي بیان کم. یو ځل په لار روانو نو یو چوړی و چوړی موږ ته چوړی نه وایو دا ښار کې چې دا ځایونه جارو کوي که نه چوړی او ځای جارو کولو نو د هغه په مخ باندې خوله رغلي وه ګرمي وه. مولانا الیاس رحمت الله علیه لاړو او جاروی ته نه واغسته وې دا ماله راکه وې ته ډېر ستړی شوی وې د ما مانځه ته ټایم شته یو 2-3 ګنټې وې تا په دې باندې زه ډیوټي کوم ته لغونتې ارام وکړه ته ستړی شوی. نو هغه چې کور ته لاړو نو هغه زامن ورته وی ولې راغې وې د مسلمانانو هغه مشر رانه جارو واغسته او ما ته یې وي چې ته ارام وکړه ته ستړی شوی وی لاړ شه جارو تې واله که مسلمانانو ته پته ولګېده چې موږ مشر لی جارو ورکړي ده وی څه به ونه کړي در سره. بیا راغو
مولانا الیاس رحمت الله علیه هغه ته وایي حضرت ماله جارو راکړه ته خو لوی شخصیت یې هغه ته ما درته به څه ویې که نه ما مانځه ته ټایم شته زه ډیوټي کوم که نه بیا لاړو تر 1 بجې پورې تقریبا د مونږ اذانونه کیږي که نه تر هغې پورې لګیا و هغه هندو هغه عیسايي هغه چوړی راغو او دغه ټیمه پورې کور کې خوب کولو او بیا مولانا صاحب رحمت الله علیه له راغو وی صاحب ښه اوس ته مانځه ټیم ده وی اوس مې د مانځه ټیم شو به جارو یې ترې واخېسته چې کله سبا شو سبا شپه شوه او سار شو نه هغه ټول چوړین راغل د کور والا او د مولانا الیاس رحمت الله علیه په لاس مبارک باندې ټولو ایمان راوړو ټول مسلمانان شول رونو دا ولې تبلیغ والا چې ګرځي ای چې بار ملکونو کې ګرځي ښه کو انګلیش والا نه ورځي او انګریزي ملکونو ته لاړ شي نو هغوی ګوره کو چاته خبره نشي کوی نو هغوی ورته صرف ګوري چې دا دی کم کارنامې کوي کم اعمال کوي کم افعال کوي کمې طریقې کوي هغې ته چې خلک ګوري خپله مسلمانېږي نو تبلیغ کول نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ته الله پاک جل شانه فرمایي چې ګوره تبلیغ کوه ګوره مبارک پیغمبر علیه السلام ته فرمایي چې اعراض تنه وکړه خو تبلیغ کار او رسالت مبارک پیغامات رسول دا ګوره په کامل طریقې سره او یقینا نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک رسولی دي نو او خدای پاک جل شانه فرمایي ګوره که ما غوښتی وی که نه نو چا به هم ګوره شرک نه و کړی خو لیکن بیا د انسان او د فرشتې منځ کې فرق نه پاتې کېږي ښه انسان او فرشتې کې دا فرق ته په انسان کې او په جناتو کې 2 طاقته خدای پاک ایښي دي یو د خیر 2 مادې یو د خیر او یو د شر انسان کله مونځ تړو وشي مونځ له راشي که نه خو لیکن کله چې د مونځ نه لاړ شي بیا غیبت کوي حرام وخوري داسې کار کوي چې هغې باندې شریعت مبارک منې کړی وي لیکن دا مسلمان کوي که نه ولې نه کوي نو 2 مادې خدای پاک جل شانه په دې انسان کې ایښي دي یو د خیر او بله د شر لیکن په فرشتې کې صرف د خیر ماده ده چې هغه بس ایمان ده هغه کې ګوره د کفر کار نشته فرشتې کې طاعت ته خدای پاک جل شانه هر وخت طاعت کې لګی ده او انسان خو کله تابعدار وي کله نافرماني وکړي که نه وروڼو موږ څومره نافرمانه یو خدای پاک جل شانه مو دې په خپل فضل ماف کړي ښه موږ ډېر نافرمانه یو ګورئ یو شاعر وای شاعر وی ګناه مې غرونه ډوب کړل توبه زما خوښه ده زمونږ ګناهونه داسې حالت ته رسېدلي چې ګورې غرونه ترې نه جوړ شوي دي ښه وروڼو خو زه به تا ته ځان سیاد کړم ته به ما ته تا ته خپل ځان معلوم ده او ما ته خپل ځان معلوم ده نو الله پاک جل شانه فرمایي کو چرته الله پاک جل شانه غوښتی وی نو چا به هم شرک نه و کړی خو نه دا دنیا دارالامتحان ده دا د امتحان ځای ده چاله چې استاز پارچه ویر کی که نه امتحان حال کې نو هغه چې بیا څه لیکي وو بیا به نتیجې کې پته لګي خیر سم سوال لیکي او سم جواب لیکي او کو غلط لیکي بیا چې نتیجه ودي بیا به پته لګي کو غلط جواب لیکلی وي خو فیل به کي که نه او که سم جواب لیکلی وي نمبر یې بوله ویر کي او اعلی او پاس پی کی روړه زه تو دنیا کې په امتحانګاه کې یو ښه آخرت کې به پته لګي زما او ستا نتیجه هغه آخرت کې پرته ده خدای پاک جل شانه دې موږ ټول پاس کی نو خدای پاک جل شانه فرمایي کو چرته الله پاک جل شانه غوښتی وی ما اشرکو نو چا به هم شرک نه و کړی خو ما جعلناک علیهم حفیظا او ته موږ نه یې ګرځولی په دې باندې نگران معنا څه ته صرف دوی ته خبر رسونکی او منل نه منل هغه د دې کار ده هغه د دې کار ده موږ اوس دا ترجمه کوو که نه او یا جمعې پورې خلکو ته وعظ کوو یا مقبرو کې علما کرام لګی دي وعظونه کوي نو منل خو یې مونږ کار نه ده چې خلکو پسې د کوتک روالو
او ته به دا خبره په زور منې نه موږ ویل دي د خلکو منل دي که څوک مني خو ثواب به ورته میلاو شي او که څوک نه مني خدای پاک جل شانه به ته بیا تپوس کوي او خدای پاک جل شانه فرمای نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ته وما انت علیهم بوکیل ته په دوی باندې ګورې وکیل نه چې جبرن ورته هدایت وکړي په زور ورته هدایت وکړي چې خامخا به دا منې نه فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر خدای پاک جل شانه فرمای د چا چې خوښه وي ایمان دې راوړي د چا چې خوښه وي کفر دې اختیار کړي خو انا اعتدنا للظالمین نارا بیا وروسته فرمایي چې ظالمانو ته مې ګورې اور تیار کړی ده نو که څوک د اور نه ډارېږي خو ایمان به راوړي که نه او خدای پاک جل شانه فرمایي تاسو د دې مشرکانو د خدایانو بد مه یایئ د دې خدایانو ته بد مه وایئ دا معنا ښه داسې نه ګوره چې توحید عقیده مه بیانوئ نه دا نه ده نه توحید عقیده بیانوي خو داسې مه چې تا د بت داسې او تا د بت داسې ولې هسې نه هغه ستا حق خدای پاک جل شانه ته علیاذ بالله بدو نه وایي دی وجه یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم ته وفرمیل چې خپل مور ته کنځلې مه کوئ خپل مور ته کنځل مه کوئ صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین پیغمبر علیه السلام مبارک نه تپوس کوي وی صاحب خپل مور ته به څوک کنځل وکړي څوک کوي پیغمبر علیه السلام مبارک ورته وفرمیل وی ته چې دا د بل مور ته کوي دا خپل مور ته دي معنا څه اب راپاسې تا مور ته به وکړي که نه خو تا نه وی کړی نو تا ته به هغه کړي وه نه دکه رنګې ته د دې خدایانو ته بد مه وایه هسې نه ستا حق خدای پاک جل شانه ته العیاذ بالله دی بدو نه وایي او دا ولې دا د ناپوهۍ د وجې نه ګورئ بې علمه دي خبر نه دي لہذا تاسو د دې خدایانو ته ګورئ بد مه وایي خو ما درته وي د دې دا معنا نه ګورئ چې عقیده توحید ما بیانوي نه دا سوایه چې ګورې د سوایه ګوره پر یادرس څوک ده الله جل شانه لات او منات څه نشي کولی مشکل کشا څوک ده الله جل شانه خیر او شر رسونکی څوک ده الله جل شانه د دې دا معنا نه چې توحید ما بیانوه خو ما درته وي داسې کنځلې ورته مه کوه هسې نه علیاذ بالله د خدای پاک جل شانه ته کنځلې ونه کړي او خدای پاک جل شانه فرمایي کذلک زینا لکل امة عملهم د هر ډلې دپاره مې هر امت دپاره مې خپل عمل بس ښایسته کړی ده معنا څه کافر چې لګوي کافر هغه پر خپل عمل کې خوشحال ده بدعتي لګوي بدعت کوي بدعت مونږ بدعاتو منې کوو که نه چې لکه بدعات مه کوئ بدعتي نه تپوس وکړه هغه په هغې کې خوشحال ده کافر په خپلو علیاذ بالله معبودانو باطلو پسې لګی ده د هغې عبادتونه کوي هغې کې ژوند تېرېږي خدای پاک جل شانه فرمایي د هر امت دپاره مې عمل ښایسته کړی ده خو لیکن ثم الى ربهم مرجعهم بیا ګورئ د دوی خپل رب جل شانه ته واپسي ده فینبئهم بما کانوا یعملون خبر به ورته بیا ورکړي چې څه په دنیا کې کول نو که دنیا کې ښه عمل کړی وي جنت ته که بد عمل کړی وي جہنم دا یہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی دا انسان دے عمل نہ جنت او جہنم جوڑے گی کنا جنت او جہنم دے عمل نہ جوڑی جی رونو گورے کچا دنیا کے دا اللہ پاک جل شانہ امنل جنت دا پیغمبر علیہ السلام مبارک تابعداریوں کا جنت او کچا نافرمانیوں کا دا خدای پاک جل شانہ انمنل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک تابعداری اونکا نو بیا به خود عذابونو کی وي خدای پاک جل شانه دا بیان کړی ده